ولس باشعوره او وفادار دی. دا سرټکی ډاکټر شاه محمد مري د هغه لیکنې دی چې د عثمان خان کاکړ د څلورم تلین په تړاو یې کړې ده. دی لیکي د پراخو پروپاګنډو تر اغېز لاندې ډیری خلکو دا منلې ده چې ولس پوهه بایللې ده او د منظمې سرکاري پروپاګنډې رنګ یې اخیستی دی. یو ناسم پوهاوی یې دا هم جوړ کړی دی چې د ولس نور سیاست ته زړه نه کیږي. هغوی سیاست درواغ او دوکه بولي او د خپلو ځاني ګټو د ترلاسه کولو یوه لار یې ګڼي او نور د سیاست لیواله نه دي. د دوی دا خیال دی چې له تیرو 10-13 کلونو راهیسې د ولس په ذهنونو کې دا اچول سوي چې هغوی له خپلو پارلماني استازو د سیاست تمه نه لري، بلکې له هغوی څخه د ټیکو، سړکونو، د ښوونځي د دیوال او د نالیو د جوړېدو غوښتنې لري او هر سیاستمدار همدا ډول کارنامې او لاسته راوړنې بیا بیانوي. خو دا ټولې خبرې ناسمې وختې، ځکه چې عثمان کاکړ خو دا کارونه نه و کړي، نه یې سړکونه جوړول، نه یې فنډونه راوړل او نه یې په خپله انتخاباتي حلقه کې یو داسې پرمختللې پروژه پیل کړې وه، بلکې هغه خو یوازې د مشرانو جرګې یا سینټ کې خبرې کولې. د دې معنا دا ده چې ولس د پرمختیایي پروژو پر ځای د خپلو پارلماني استازو ویناګانې اورېدل غواړي. ډاکټر شاه محمد مري کاږي، خو پام وي چې سیاسي ویناګانې ډیری نورو سینټرانو هم کړي دي. هغوی هم سخته جذباتي ویناوې کوي، خو بیا یې هم ولس نه درناوی کوي او نه یې خوښوي. نو عثمان خان کاکړ د خلکو لخوا ولې دومره ډیر درناوی ترلاسه کړ؟ نو ثابته سوه چې خلک پر سیاست خبرې کول غواړي. ډاکټر شاه محمد مري کاږي عثمان خان خو نه لوړې فلسفې بیانولې، نه یې لوړې ټرمینالوژیانې کارولې، نه یې ډیرې حوالې ورکولې. هغه خو یوازې ساده، روغه او عام فهمه وینا کوله. خو داسې ویناوې هره ورځ پر سټیجونو، پارلمان او ټلویزیونونو کې کیږي. نو بیا ولې هغوی یو هم عثمان نسو؟ ثابته سوه چې که په وینا کې ستاسو زړه، عقل، روح او ایمان شامل نه وي، نو هغه یوازې لفاظي تشې خبرې او بیانبازي ده او ولس برسېرنې ویناګانې نه خوښوي. د عثمان خان کاکړ په وینا کې به د هغه د جسم او روح یوه ذره شامله وه. هغه د خپل فکر او نظریې په درشل کې دننه خپلې ټولې وړتیاوې او استعدادونه پر یوه مرکز راغونډول او بیا به غږېدلو. ډاکټر شاه محمد مري کاږي نو له دې څخه دا جوته سوه چې ولس د شاپیرو د نړۍ په باب ویناګانې اورېدل نه غواړي، بلکې د یوه رښتوني ولسي ټاکلي حکومت د رامنځته کولو مبارزه کوونکي خوښوي. دی کاږي عثمان خان کاکړ کې یوه بله ځانګړنه دا وه چې هغه د کمزورو طبقو خبره کوله. د محکومو، مظلومو او بېوزله ولسونو لپاره یې اواز اوچتاوه. هغه د مورثي او خانداني جاګیردارانو غوندې 10 ځله سینیټر نه و ټاکل سوی. یوازې 6 کاله هغه ډیر زړور، رښتونی او بېباکه ویناوالو او انسانان د ظلم، جبر او استبداد پر وړاندې په کلکه د درېدونکو مبارزینو ډیر درناوی کوي. ډاکټر شاه محمد مري په خپله لیکنه کې کاږي دغه زړور ولسي سیاستوال لا 80 کلونو ته نه و رسېدلی چې په خپل کور کې یې په مرموز ډول ککرۍ ته سخت ټکان رسېدلی و او د بېهوشۍ په حالت کې د جولایي پر 19 د کراچۍ په یوه روغتون کې ومړ. د هغه تر مرګ پس یې ملګرو تر ټولو ښه پرېکړه دا وکړه چې د عثمان خان کاکړ مړی یې له مځکنۍ لارې له کراچۍ څخه خپل پلرني ټاټوبي هندوباغ ته یووړ. ډاکټر مري کاږي او بیا همدغه معجزه وسوه. کله چې د عثمان خان کاکړ جسد اخیستی امبولانس له کراچۍ راووت، نو مخکې بلوڅ او غمزده بلوچستان او د بلوچستان سړکونه د وفادارۍ سیندونه سول. د زرګونو په شمیر باوقاره بلوڅان له خپلو کلیو راووتل او په ساعتونو د عثمان خان کاکړ جسد اخیستي امبولانس ته په انتظار کې په احترام ولاړ وو. د لارې په اوږدو کې د هغه پر جسد په ټنونه ګلونه وشیندل سول. ډاکټر مري کاږي سپېدې به ګواهي ورکړي. خلکو فکر کاوه چې نور د تیارې له غېږې د رڼا هیڅ څرک نه راوځي، خو ته ولاړ وې. کله چې ته ژوندی وې
نو په جلسو کې به ته ولاړ او خلک به درته ناست، ستا وینا به یې اورېدله. خو نن ته پروت او ستا تابوت ته د بلوچستان ولس په درناوي ولاړ دی. نو نور باید دا ونه ویل سي چې ولس بې شعوره دی، بې وفا دی، یا د دې صوبې بلوچستان ولسونه خپل اصل بچی نه پیژني. هر ځای امبولانس ته درناوی ورکړل سو، د جنازې تابوت یې کښلولی او مخکې به تلو. چې څه سوشل میډیا ته راغلي هغه یوازې یوه وړه برخه ده. اصلي جذبات خو بې حسابه پاتې سول. د حق خبر ورکوونکي خبریالان پاتې نه سول. نو یو اتل ته د ولس د ورکړل سوي سلام د څرګندولو لویه برخه ناثبته پاتې سوه. ډاکټر شاه محمد مري کاږي د عثمان خان کاکړ جنازې د لارې خبرې باید ولیکل سي. هغه خبرې به د بلوچستان د سیاست د مستقبل منشور وګرځي. موږ د عثمان خان کاکړ له فراقه غمژن یو، ځکه چې هغه یو سیاسي کارکونکی و، د استعماریت ضد و، د ولسواکۍ پلاوی و، د جاګیردارۍ مخالف او د مظلومانو مدافع و، د پارلمان د غیر منتخب مداخلې ضد، د ون یونټ مخالف او د فیډرالیزم ملاتړی و، د قومونو د خپلواکۍ چیغه و او د سیاست ضد فضا جوړونکو لاره کې خنډ و. هغه د سیاست زوی او تر اخري سلګۍ یو مبارز سیاسي کارکونکی پاتې سو. د هغه زړورې مړینې ولسي سیاست ته بیا ژوند ورکړ.